کلي خلکو یو ضروري اعلان واورئ. باچا سلامت اعلان وکړو څوک چې ما ته داسې دروغ ووایي چې هغه یې د بیخي منلو نه هغه ته به زه خپله لور ورکوم او که څوک دروغ کې بند سول سر به کې کټ کېږي. مخکې کېږه ځوانه. چشته راغلی لور دې کوم باچا سلامته. ها څنګه دروغ به ووایې وایه دروغ. باچا صاحب پورې غره ته یو سړی و. ښه نو بیا بیا یې زمري سره جنګ په زمری ایسته وخوړو. ښه نو بیا بیا تېز شم نو دا نو دروغ دي. هلکه سر کې کټ کا. هلکه تره مخکې کېږه. چشته راغلی واده کوم شدید مجرد یم. ښه دروغ وایه. باچا صاحب بر ګودر کې درې ښځې ناستې وې غلې ناستې وې بیخي خپلو کې خبرې نه کولې. دروغ خو دې ښه دروغ ووایه بلکل دې منلو نه دي. دومره دروغ هم نه اوس یې لور درکړه خو سر به نه کټ کوو خو ځه جګېږه. ځه هلکه مخکې کېږه تا لمبر ده. چش دي دا لور دې غواړم باچا. ښه دروغ وایه. یو سړی و 18 پښې وې 14 لاسونه وو. ښه نو بیا 15 غوږونه ول په لاره یې روان وو. ښه نو بیا بیا ته هېڅ شی هلکه سر کې کټ کوه. باچا صاحب محترمه زه راغلم لږ صبر وکړئ. ستړي مه سئ باچا صاحب ستړی مه سئ. خیر اوس دروغ دې وایه. باچا صاحب ګوره تا نه چې کوم بل مخکې باچا وي هغه نه ما په پر باندې لور ګټلې ده ګوره ښه او یو د باچا لور مې کړې ده ګوره. دروغ داسې دروغ ته وایم چې هېڅ دې مننه نه وي که کې بند شو ما سر نه کټ کا خو که دروغ مې ته ښه صحیح وویل ګوره په دې بنې منې به دا لور به دې راکوې صحیح ده که ګوره سوچ پرې وکړه. ما سوچ پرې کړی بس قبوله مې ده. باچا صاحب سلامته څه سر په دې خو کومه ما وروره ګوله جانه ته داسې غورې درابې دي که نه داسې وږی غوندې سوم مالته دې دوکانه به چې راواخلم هګۍ مې راواخیستې پخولو لپاره مالدا به وخورم وروره ګوله جانه چې هګۍ مې درته راواخیستې په لاره روان وم چې چای او ناڅاپه غږ وکړو ویې لکه شبابه داسې مې وروکتل چې وډار سوم هګۍ کته رانه وغورځېد هګۍ چې وغورځېد چې مې لاندې چې هګیو ته وکتل چې بوټ چورګوړي یې تکې راووت وایي چورګوړي ته ما ګوره چورګوړی هم خو چورګوړی داسې یو داسې سور دی سم تازه چورګوړی چې چورګوړی داسې چورګوړی مې راخیسته چې چورګوړي رانه منډه کړه چورګوړی مخکې زه ورپسې چورګوړی مخکې زه ورپسې چورګوړی مخکې زه ورپسې ورو ګوره جانې چې روان ده چورګوړی رانه ورک څه ترهی تم څه وخت خدای اوس یې څنګه کوې دغه ځای ګوره هغه ځای ګوره ښه نو بیا نو ځکه ستا چورګوړی نسته او خدای داسې یو پچه پرته وه چې په دې پچه ورته ودرېم داسې مې وکتل چې ګورم د جلابات بېسودو کې علاو شروع کړی د غنمو وا خدای دلته چې شکې ورمنډې ورمنډې 2 میاشتې وتلې وې چې 10 بورې غنم یې ریبولي و پوه شوې لا یې کړی بس هغه خونې به د غنم یې را په شا کړل ښه نو بیا چورګوړی مخکې زه ورپسې ورو ګوله جانه یاره چې سټو کنډو ته راورسو دلته یو 2 چرګان پرې راغلل ورسره لانجه یې سوه ما لاس ما اچوئ ما لاس سره وایي 2-3 بورې غنم هم توی سول هغه هم سره راټول کړه بس چورګوړي غریب پښه یې راته خوږ کړه واه خدای پاکه دا پښه یې راته خوږ کړه پښه یې څه خوږ کړه ما وویل دا څنګه کوې چې جیب کې مې یو کجوره وه کجوره مې راواخیسته دا وایي زخم لپاره ښه ما ته چا ویلي وو کجوره مې چې په دې غوي کې وسولوله راوسولوله ته مې په زخم باندې ورته کېښوده ټوټه مې کې تاو کړه ټوټه مې چې کې تاو کړه ورو ګوله جانه چې د میدان وردګو ته رارسېدو پوه شوې یو ګوره یو غاټه د کجورو ونه راشنا سوه په پښه کې اوه خدای داسې به یو د کتل خولۍ به کته ده نه وغورېده یو کجورې یې ونیولې په 3 شپو کې دا دومره کجورې اوهو خلکو مزې پې کولې کاروانونه به تېرېدل داسې به دا په لوټو به یې ویستې په تیږو ویستې دا کجورې به کولې چې ګوره دغه دانون یې غټ باغ د کجورې ته جوړ شو ښه نو بیا دومره غټه ونه وه پوه شو د کجورې چېرې په دې شاخو کې خلکو پټي کرلي وو چا به د چش پټي کې دومره غټ پټي وو چې خلکو به غوایان ورخېزول دې ونې ته پوه شوې هغه کولبابې کې کوله پوه شوې چې ګوره یو ورځ چې کور نه راووتم چې داسې مې دې ونې ته وکتل چې ګوره دومره هندواڼه ده کې هندواڼه یې نیولې وروره ګوره هندواڼه خو ښه هندواڼه هېڅ ته ورختم پوه شوې جیب کې مې چاقو ما حزبالله نه راخیستې پوه شوې چې د هندواڼه کې مې د چاقو د چې ته ورخاښ کړه چې د هندواڼه مې پرې کړله چې چاقو کاته رانه کې ورغورځېد وا خدای پاکه دا اوس څنګه ده خو زموږ د حزبالله چاقو هغه به اوس نه درېږي ورو ګوره چاقو رانه د الله داسې کې وایم هندواڼه کې چاقو کې ورک ده بس زه به د سر خو ګومه باچا سلامته داسې مې دا مټې ورته رابډ ویلې پوه شوې د پیسې مې ورته راپورته کړې چې د هندواڼه کې مې ته ورټوپ چې کاته مې په دې هندواڼه کې تر ټوپ کړو چې ګورم داسې ګوره پټي دي کلي دي نقلي صاحب ده اوه خدای پاکه دا اوس یې چاقو چې ته ګورې منډې اخوا ته ګوره داسې یو غره ته کې وختمه پوه شو څه ګورم چې نه ګورم یو 2 کسه دي پوه شوې هغه داسې را روان دي چې ورخطا زه مو ورغلم ما ته وایي څه شوې دلته ما داسې ما ویلی ته یو 2 چاقو رانه ورک شوی ده پوه شوې هغه ګورم ما ویل ته چې وګورم
ما ته وخندل لیونی موږ نه درې وخاندې هندواڼه کې ورک شوي دي پسې راکوز شوي ګورې ته چاقو غم کې زه څه خدای دې ورک نه کړه یو ونه ولا را روان شوم را روان چې دې خو ته ګورم وروره یو د خټکو یو غټه ونه ولاړه ونې ته ورختم وروره ګوله جانه ونې ته ورختم د خټکی مې داسې راته راوړ بس خدای دې پاره خټکي ته ورکوز نه سي خټکي ته ورکوزېږم هغه کې سلامت نقلونه خو لا نور هم پاتې دي ته څنګه به داسې زر پې موړ ظالمه په دروغو دې سم ټان کړه درته کړې به مې وه که نه کیسه نه ما وایه ته لایق یې ما لور د تاسو درته مبارک دي